ډېره مننه. یو غزل به در سره شریک کړم چې ارشاد. څه په خوند او په قرار خوږې خبرې کوي. څه په خوند او په قرار خوږې خبرې کوي، چې ښکلي ټول او که معیار خوږې خبرې کوي. ډېره مننه. په احترام ورته یار غوږ ایښودی ګوره که نه. په احترام ورته یار غوږ ایښودی ګوره که نه، او په احترام ورته ریبار خوږې خبرې کوي. یار د وصال په خوشحالۍ دی په ځان نه پوهېږي. یار د وصال په خوشحالۍ دی په ځان نه پوهېږي، او خواږه رانولي لګاتار خوږې خبرې کوي. مننه. دغه جایز موسیقي زړه مې ورته رقص کوي. رقص کوي لکه رباب لکه ستار خوږې خبرې کوي. ډېر مننه. ستاسو د چم هر څه خواږه دي چې خواږه دي پکې. ستاسو د چم هر څه خواږه دي چې خواږه دي پکې. ستاسو د چم خو هره لار خوږې خبرې کوي. دا بیا ډېره مننه. ستاسو د چم هر څه خواږه دي چې خواږه دي پکې، او ستاسو د چم خو هره لار خوږې خبرې کوي. او شوخي مواب خو په ما ښې ډېرې خوږې ولګي. شوخي مواب خو په ما ښې ډېرې خوږې ولګي. څوک چې د زلفو د رخسار خوږې خبرې کوي. او ته څه ویل غواړې نو ولې زه به نه پوهېږم. ته څه ویل غواړې نو ولې زه به نه پوهېږم. ستا خو د مړو سترګو خمار خوږې خبرې کوي. مننه. مقطع د دې چې دغه شعرونه د هلال دي د جانان په ژبه. د جانان په ژبه. او که څوک د عشق په رنځ بیمار خوږې خبرې کوي. ډېر ښه. بل یو غزل و چې نغمې به یې له خولې وتې شکرې معطرې. نغمې به یې له خولې وتې شکرې معطرې. څه ښکلی و څه ښکلې خبرې معطرې. او جانانه ستا د یو نظر کتونه به قربان کړم. جانانه ستا د یو نظر کتونه به قربان کړم. او یا د غټو سترګو بختورې معطرې. ډېره مننه. دا خوب به مې رښتیا شي، او وران وطن به مې آباد شي. وران وطن به مې آباد شي. او بیا دلته به مارغان وایي سندرې معطرې. او خزان ماحول دی د بارودو دندوکار دی. د بارودو دندوکار دی. او سپرلي راخورې دې کړه وزرې معطرې. او شعر دی چې د غیر د تسلط د بدبویۍ اثر دی نه وي. د غیر د تسلط د بدبویۍ اثر دی نه وي. او شته دلته د ملا عمر لښکرې معطرې. ډېره مننه. او ګلاب لفظونه مې په لپو کې راټول کړل. او مصرې مې کړې هلاله معطرې. ډېر زبردست. د هوس د تند ډکه څه بېکاره فلسفه ده. دلته مینه هم ګناه ده، ګنهګاره فلسفه ده. نه لوی مذهب اسلام دی، درس ټول انسانیت دی. سجده نوم د پاکې مینې تر دیدار فلسفه ده. او فلسفه بلا وړیا ده، دلته هر څوک فلسفي دی. بې معنی غزلې وایه نو اظهار فلسفه ده. کتونکو دا او ګران ورور محترم مولوي اظهار الله هلال صاحب له موږ تاسو سره یې خوږې خبرې او خواږه غزلې خواږه شعرونه شریک کړل. هیله لره چې تاسو د خوښې وړ به ګرځېدلي وي. په دې وخت د موږ د مرکې ټیم سر ته رسي. د تاسو ورور د تاسو کوربه نصیر تراب له تاسو غواړي اجازت د خدای پامان.